We are all set to go for the white ball series. Afghanistan versus Ireland. سلامونه ستړي مشئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت کالي مو پر تن وي. ملګرو غواړم د افغانستان او د ایرلند ترمنځ د درېیمې او ورځنۍ یا 500 ورځې لوبې په اړه سره پوره او نوي معلومات شریک کړم. دغه لوبه د افغانستان او د ایرلند ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو په سیریز کې درېیمه لوبه ده چې لومړۍ لوبه یې د باران له امله لغوه شوه او دویمه لوبه افغانستان په لوی توپیر سره د ایرلند څخه وګټله. د دې سیریز لومړۍ دوه لوبې په بریډي کرکټ کلب ګراوند کې ترسره شوې او وروستۍ درې وړې ورځنۍ لوبې به په دې ښایسته سټیډیوم کې ترسره شي. دغه ښایسته سټیډیوم د ایرلند په بلفاست کې موقعیت لري چې د 6,000 کسانو د ځایولو ظرفیت لري. خو آیا خبر یاست چې په همدې سټیډیوم باندې تر ټولو ډېرې منډې یوې لوبډلې چا کړي دي؟ هو بالکل، دغه منډې افغانستان کړي چې 315 منډې دي چې د ایرلند په وړاندې په 2019 کال یو سیریز کې ترسره کړې وې چې په دې لوبه کې افغانستان ته محمد شهزاد سنچري وهلې وه، رحمت شاه 62 منډې کړې وې او نجیب الله زدران په 33 بالو 60 منډې کړې وې. بیا اوس به هم راشو د افغانستان په لوبه کې د هوا حالاتو ته. دا چې په شمالي ایرلند کې د بارانونو موسم ده، نو نن هم په بلفاست کې باران وو. سبا ته به اسمان وریځ وي او لمر به هم وي، خو د باران امکان یوازې 19% دی چې دغه فیصدي خورا کمه ده. لوبه هم د معمول په څېر یو ځل بیا په 2:15 باندې پیلیږي. دا هم وو د لوبې ځینې معلومات. اوس راځئ ځینې اضافه معلومات درکړم. ابراهیم زدران د خپل کریر له شروع راهیسې تر اوسه 9 سنچریانې میس کړي دي، یعنې 9 سیلیزې له ده څخه میس شوي دي په کمو منډو باندې، چې 3 سیلیزې یوازې په تېرو 4 لوبو کې له لاسه ورکړي دي، چې یوه یې هم هغه بله ورځ د ایرلند په وړاندې وه چې 4 منډې ترسره کړي. او په تېره لوبه کې عظمت الله عمرزي د خپل نړیوال کرکټ 2000 منډې پوره کړې او 100 وکټ یې هم په همدې لوبه کې پوره کړې. او رحمت شاه بیا د افغانستان لپاره د 8م لوبډلمشر په حیثیت خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او د خپلې لوبډلمشرۍ په لومړنۍ نړیوال لوبه کې ایرلند ته په 92 منډو ماته ورکړه. نو ملګرو ویډیو تر همدغه ځای وه. خدای دې وکړي چې خوښه شوي به مو وي. او که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس لاړ شئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. غیر مو نشي د افغانستان او د ایرلند ترمنځ به بله لوبه د راتلونکي چهارشنبې په ورځ وي. A moment of great joy. Oh, it's gone through the gap and slipped. With just that one wicket left, have found a way to win this game. Knocked him over, not enough room, it came back sharply. What a delivery.